سلامونه په خیر ټولو درنو پښتنو افغانانو ورونو ته نن د پی ټی آی ګوند له اړخه د پښتنو ټولو ګوندونو همداسې د سیاسي تنظیمونو او وکلا چې کوم زموږ ورونه دي همداسې قبایلي مشرانو ته د جرګې بلنه ورکړې شوې وه چې موږ ته هم بله ورځ د دوی وفد راغلی و د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګرو ته یې بلنه ورکړې وه نن زموږ وفد ورغلی و تاسو به خبر وئ نن په جرګه کې زموږ د پښتون دود او طریقه دغه ده چې څوک هم دروغړي جرګه ته د جرګې روایات هم داسې دي چې هلته به هر یو ګوند هر یو تحریک دا به خپل د نظر التجدي بیا بیرته د جرګې چې کم اړخونه دي په به بحث کیږي زموږ ملګري هلته ورغلي وو خو پرېږده چې دا سپکاوی وشي چې دوی ته د خبرو موقع هم نه کي ور بیا چې بیرته راوتلي دي زموږ ملګري بایکاټ یې په دې لحاظ وکړو چې دلته په پښتون ملت افغان وطن کې لکه څنګه چې د دوی هم بیانیه ده چې د زموږ په جوماتونو کې چې کم کارونه کیږي کومه طریقه باندې موږ دا دلیل لرو بلکې زموږ چې کم معلومات دي فصلونه جوماتونه مدرسې ورانې شوي دي او کالجونه هسپتالونه هم زموږ طرف را ډیټا پرته ده نو کومه بیانیه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملت د کام دپاره ده موږ هغه خپله راوړې وه هغه مو دوی ته د خپل کام ته مالته چې کوم دوی ځانونو ته د کام او د پښتون افغان ملت امایدین وایي هغه سره موږ هم هغه شریکول غوښتل بیرته به په هغه باندې چونکې هغه خبره دی زموږ خبرې هلته ونه شوې زموږ د صوبایي کوارډینیټر نورالله تارین هم زموږ خاني پښتین ملګري همداسې نور ملګري ورسره خو تر اوسه د دوی د ځای معلومات نه کیږي زموږ رابطې هم ورسره نه کیږي زموږ د ملګرو هم رابطې ورسره نه کیږي او معلومات داسې کیږي چې ریاستي ادارې فوج ایسای ام آی دوی له ځان سره وړي دي اما تر اوسه یې څه معلومات موږ ته نه دي راغلي موږ کوشش کوو موږ هلته چې ورغلي وو دا که تاسو ته یاد شي سمده جي هم دلته یو جرګې کې ګډون کوو زموږ دود دی په جرګې کې هم چې دوی ګډون وکړي بیرته د جرګې نه واپس راتلی هغه هم دوی ونیول شو بیرته تر اوسه هم د سیند په جلو کې پروت دی اما د حنیف ته او خاني پښتون همداسې نورالله تارین هم چې کم د دوی سره نور ملګري دي موږ ته هم داسې معلومیږي چې دوی هم په یو اعتماد باندې دلته په جرګه کې د ګډون دپاره یو دروغجنه طریقه باندې دوی یو اعتماد اخیستلی دی بیرته د دوی سره هم دوی هغه چلند کړی د هغه طریقه دا د ریاست داسې نه ده چې اولنۍ ورځ ده بلکې دا د دوی تاریخ پروت دی دا تاریخ موږ ته د بلوچو نه هم معلوم دی چې په کوم ډول یې دوی په قرآن باندې د غرونو نه راکوز کړل بیا یې بیرته هغه ته یعنې مرګونه ورسول داسې زموږ په وطن هم دلته په پښتون ملت هم چې څونه هم زموږ سره د دوی جرګې کیږي هغه همدا طریقه ده چې اول دی ورغوړي بیرته درته اول تسلیت درکړي چې موږ تاسو سره خبرې کول غواړو بیا چې کله ته د خبرې نکتې ورته کښېږدي د هغه رښتیا ورته ووایي چې کوم زموږ په وطن باندې زموږ په د ملت باندې تېرېږي بیا دوی هم داسې کار وکړي دا د دوی پهچان دی دا د دوی روایات دي هم دا د دوی په نړۍ کې پېژندګلي ده چې دوی څنګه کول غواړي موږ خپل ملګري د خپل ملګرو پښتنه خو په هر لحاظ کوو او په خپل ملګري باوري یو هغه ډېر د حوصلې ملګري دي جیلونه یې په کلونو تېر کړي هم دي موږ صرف خالي دا وایو ریاست ته هم او د پی ټي آی ګورنمنټ ته هم پی ټي آی پارټي ته هم موږ دا وایو چې ګویا په کوم طرز په کومه طریقه چې تاسو څه کول غوښتل هغه به د پښتون کام ته مخامخ پراته دي دا اعتماد تاسو د لاسه راکړی شوی تاسو غوښتلي وو او بیرته د عمل هم چې کیږي دا هم د ستاسو د لاسه کیږي پښتون کام په تاسو چېرته هم معاف نه کړي ډېره ډېره مننه